السلام علیکم ملګرو، امید لرم چې غټ اختر بم په خیر او په خوشحالو سره تیر کړی وي. ملګرو، دا ویډیو خاص کر د پاکستان او د افغانستان د کرکټ مینوال ضروري وګورئ. د پاکستان او د افغانستان چې کوم را روان سیریز دی د هغې په حوالې سره ډېر مهم خبر در کوم. او افغانستان بیرته خپل لیګ شروع کوي، کوم ته چې APL T20 لیګ ویلی شي، چې دا لیګ به دوباره کله شروع کیږي. دین علاوه د زیمبابوې په لیګ کې ډېر د پاکستان او د افغانستان لوبغاړي اغوستلی شوي دي. د زیمبابوې دا لیګ به کله شروع کیږي او د پاکستان او د افغانستان څومره لوبغاړي د زیمبابوې پر لیګ کې اغوستلی شوي دي. نو ټول معلومات درله په دې ویډیو کې در کوم. نو په ویډیو کې راست تر اخره پورې پاتې شئ او د نورو کرکټ مینوالو سره ضروري شیر کړئ. اول لازم مرګرو د پاکستان او د افغانستان د سیریز په حواله سره خبره کوو. د دې سیریز په حواله سره ډیر زیات خبرونه چلیږي. څوک وایي چې دا سیریز به تر سره کیږي، څوک وایي چې دا سیریز به نه تر سره کیږي. د پاکستان او د افغانستان د دې سیریز په حواله سره چې څومره هم خبرونه چلیږي چې دا سیریز به نه تر سره کیږي، نو دا ټول دروغ دي، ځکه چې دا سیریز د ICC د طرفه شیډول شوی دی. د پاکستان او د افغانستان دا سیریز به خامخا تر سره کیږي. زیات دا خبر پکې هم چلیږي چې پاکستان یو ټراینګولر سیریز کوي په پاکستان کې، چې د دې رواجب د پاکستان او د افغانستان دا سیریز ختم شي و بنه شي. یو میاشت مخکې د پاکستان کرکټ بورډ د طرفه دا خبر راغلی چې پاکستان کرکټ بورډ غواړي چې ټراینګولر سیریز وکړي په پاکستان کې، چې د دریو کرکټ بورډونو سره رابطه کړله چې په دې کې ساوث افریقا، استرالیا او نیوزیلند شامل دي. خو دا ټراینګولر سیریز لا پوره کنفرم شوی نه دی چې دغه سیریز به کیږي او کنه. بیا بل داسې خبر راغی چې پاکستان دا ټراینګولر سیریز کوي او د دې سیریز د واجب د پاکستان او د افغانستان دا سیریز ونه شي، ځکه چې دا ټراینګولر سیریز به په پاکستان کې کیږي او دا به د اگست په میاشت کې کیږي. نو د اگست په میاشت کې د پاکستان او د افغانستان د لوبي هم دي. نو ټراینګولر سیریز د واجب د پاکستان او د افغانستان دا سیریز ونه شي، دا به ختم شي. نو اول خو ټراینګولر سیریز په باره کې دا پوره خبر نه دی راغلی چې دا سیریز به خامخا په پاکستان کې کیږي او د اگست په میاشت کې به کیږي. او که چېرته کیږي هم نو دې لوبو ته به هیڅ نقصان نه رسي. دا لوبي به په خپل وخت باندې کیږي، ځکه چې دا د ICC د طرفه شیډول شوي دي. نو د پاکستان او د افغانستان د سیریز په حواله سره چې کم خبرونه چلیږي چې دا سیریز به نه تر سره کیږي د ټراینګولر سیریز د واجب په دا خبرونو کې هیڅ قسمه حقیقت نشته. دا لوبي د ICC د طرفه سکیجول شوی دی او دا لوبي به خامخا کیږي. څنګه چې تاسو پته ده اوس د جولای میاشت نو د پاکستان او د افغانستان د سیریز ته پوره یو میاشت پاتې شو چې دا سیریز به د اگست په میاشت کې په اول نو ورځو کې تر سره کیږي، چې په دې کې به درې وانډې یعنی 53 اوریزي لوبي تر سره کیږي، چې دا لوبي به د شارجه او یا د دوبۍ په ګراوندونو باندې تر سره کیږي. او دا سیریز به د پاکستان لوبډالي ته هم ډیره زیاته فائدہ ورسوي او د افغانستان لوبډالي ته به هم ډیره زیاته فائدہ ورسوي، ځکه چې ایشیا کپ هم را روان دی، ورلد کپ هم را روان دی. نو د دوه ټیمونو به ډیر ښه پریکټیس وشي. او بل تازه خبردار چې افغانستان کرکټ بورډ دغه فیصله کړې ده، د پریکړه کړې ده چې موږ به بیرته افغانستان پریمیر لیګ شروع کوو، یعنی APL T20. که تاسو ته معلومه وي د افغانستان د دې لیګ د APL T20 لیګ اولنی سیزن په کال 2013 کې تر سره شوی و. په کال 2013 کې چې افغانستان د لیګ شروع شو نو دومره کامیاب نشو چې بیا لیګ ختم شو. تاسو پر اسکرین باندې ښکاري اوس افغانستان کرکټ بورډ دوباره دا فیصله کړې ده چې موږ به بیرته افغانستان د لیګ شروع کوو. که افغانستان کرکټ بورډ د لیګ دوباره شروع کړي نو دا لیګ به په دوبۍ یا شارجه کې تر سره کیږي. که افغانستان د APL T20 لیګ دوباره شروع شو نو په دې کې د دنیا مشهور لوبغاړي شرکت وکړي او د افغانستان لوبغاړو ته به هم ډیره زیاته فائدہ ورسوي. د افغانستان کرکټ بورډ ته به هم ډیره مالی فائدہ ورسي. نو تاسو نظر لرئ چې د افغانستان د لیګ دوباره شروع کول غواړي او کنه کمنټ ضروري وکړئ. او ملګرو د زیمبابوې لیګ هم شروع کېدو واله دی چې په دې کې هم د پاکستان او د افغانستان لوبغاړي اغوستل شوي دي. لاهور کلندر والا چې په کوم دی فرانچایز هم اغوستی دی. نو راځئ چې وګورو چې د زیمبابوې پر T10 لیګ کې د پاکستان او د افغانستان کم لوبغاړي اغوستل شوي دي. د زیمبابوې د لیګ به هم په دې میاشت کې په 16 جولای باندې شروع کیږي او په دې لیګ کې به 15 ټیمونه شرکت کوي. که وګورو د زیمبابوې پر لیګ کې پر یو لوبډله کې د پاکستان شاهنواز دانی شامل دی او پر بل لوبډله کې کریم جنت او رحمان الله ګرباز اغوستل شوي دي. او د کلندر کم لوبډله چې نن په هغه کې د پاکستان آصف علي اغوستل شوی او د افغانستان پکې حضرت الله زازی اغوستل شوی دی. تاسو پر اسکرین باندې ښکاري. او پر بل لوبډله کې د انډیا یوسف پټان اغوستل شوی دی، د بنگلاديش پکې مشفیق الرحیم اغوستل شوی دی او د افغانستان پکې نور احمد په دې لوبډله کې اغوستل شوی دی. تاسو ګورئ د زیمبابوې پر لیګ کې د اوسه پورې صرف شپږ د پاکستان او د افغانستان لوبغاړي اغوستل شوي دي. د زیمبابوې د T10 لیګ منی ډراپ هم پاتې دی. د زیمبابوې پر لیګ کې امید ده چې د پاکستان او د افغانستان نور لوبغاړي هم واغوستل شي. نو ملګرو دا د کرکټ یو څو نوي او تازه اپډیټس د داسې نورو کرکټ معلوماتو لپاره زموږ یوټیوب چینل او پیج در سره فالو کړئ. میلاویږو په بل ویډیو کې. د الله په امان.